د پریخان نومي یو ټیک ټاکر جنۍ سو ویډیوګانې راغلي دي. هغه چې په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته مشهوره ده خو څوک یې اوس هم نه پیژني چې په هغې باندې 2 ورځې وړاندې پولیسو چاپه وهلې ده او هغه په ډیر خراب حالت کې گرفتاره کړې ده. یعنی ویل کېږي چې په بربند حالت کې نیولې ده، ورسره کنډوم هم او نور داسې څیزان چې هلته به د بدکارۍ اډه چلوله هغه ورسره نیول شوي دي. خو بل اړخ ته دغه ښځې دغه هر څه رد کړي دي او ویلي دي چې زما مذوب یعنی بې حاله بچي هم دي، زه په دې طریقه هغوی له رزق روټي ګټم. خو وایي چې ما هیڅکله داسې غلط کارونه نه دي کړي. په ما باندې د تاڼې SHO الزامونه لګوي او وایي چې هغه زما نه د غلط کار ډیمانډ کوي. نو په دې وجه باندې چې زه ورسره غلط کار کول نه غواړم نو هغه په ما باندې داسې تشدد کړی دی او په ما باندې داسې الزامونه لګولي. تاسو سره هغه ویډیوګانې هم شریکوم چې د کوم ویډیوګانو په وجه باندې دې ته داسې مشکلات پیښ شوي دي. یعنی دغه غلطې ویډیوګانې چې په سوشل میډیا باندې هم راغلي دي، ډیرو کسانو دغه ویډیوګانې او دغه تصویرونه د خپل اکاونټونو نه هم شیر کړي دي. درنو دوستانو، دغه ویډیوګانې او دغه تصویرونه به د همدې خپل وینو ځکه خو خلکو شیر کړي دي، خو بیا هم نه د پکار چې څوک یې شیر کړي. د پښتو ډیر داسې اداکارانې ښځې او هلکان ګرځي، په هغوی باندې څوک ولې الزامونه نه تړي، خو په دوی کې به څه وي ځکه پرې SHO یا پولیس چاپې وهي. درنو دوستانو، د دې یو ویډیو مونږ کتلې وه چې په هغې کې ډیر بېهوده ډانس کړی دی او په محفل کې کله یو سړي ته په غېږ کې کیني کله بل ته په غېږ کې کیني. نو یقینا چې مونږ یې هم ډیر زیات خفه کړو چې دوی ته اوس وګوره چې د دومره خلکو په مخ کې داسې غلط کارونه کوي، داسې بېهوده حرکات کوي. نو که دا په تنهایي کې وي نو بیا خو به د دې د دغه بې شرمۍ حد نه وي معلوم. دوی ته پکار دی چې توبه وباسي، دا ځوان نسل ځان سره نه بېلارې کوي او موږ هم دعا کوو چې الله تعالی دې دوی ته توبه ور په برخه کړي، د داسې غلطو کارونو نه ځانونه وساتي، ځکه چې داسې غلط کارونه د دنیا او د آخرت تاوان هم دی او ورسره د پښتنو معاشره هم بېلارې کوي. ستاسو مننه کوم چې د پښتو پوسټ چینل د ویډیو تر اخره راسره پاتې شوئ.